وبرکاتو. ښایسته ګلالي ماشومان په دې هیله یم چې تېره هفته به مو په خیر سره تېره کړې وي او نوې هفته به مو په خیر سره پیل کړې وي. دا چې ما نن عینکې کړي دي نو څنګه به یې سم دا به تاسو راته ووایاست. او حبیب رحمان راغلی دی او راغلی دي راتلونکي برخه کې به زما سره ودرېږي او خبرې به سره وکړي چې تېره هفته چیرې وو. نو دا چې کومې ښوونځي ته راغلي یو دا به زه اوس درته وایم. صالحي خصوصي ښوونځي ته راغلي او په دې ښوونځي کې مو لومړنۍ برخه ملي صورت ثبت کړی. نو راځئ ملي صورت سره وګورئ، زده یې کړئ او بیا هم خپرونه ادامه لري. زه قدریا د عیسی محمد لور د صالحي خصوصي ښوونځي د اول الف ټولګي زده کوونکې یم. موږ نن غواړو چې تاسو ته ملي سرود وایو. ملي سرود دا وطن افغانستان دی، دا عزت هر افغان دی، کور د سولې کور د ټولې هر بچی یې قهرمان دی، دا وطن د ټولو کور دی، دا بلوچو دا ازبکو دا پښتون او هزاره دا ترکمنو دا تاجیکو ورسره حرم کوچن دی، پامیرانو لستانیان دی، برا حبیبی کزل بشتن همیشه راهیه راهیوان پتل زلیږي لکه لمر په شنه اسمان دی، په سینه کې د اسیابه لکه زړه وي جاویدان نوم د محمود رحمان. وایو الله اکبر وایو الله اکبر وایو الله اکبر. ګلالي ماشومان په دې هیله یم چې ملي سرود مو اورېدلی به وي او زده کړي به مو وي. کله چې ښوونځي ته راغلو نو دوانې ماشومان ته ولاړ وای زموږ سره به خپرونه حتما ثبت کړي. دا چې برخې خلاص شولې نو په انانسو کې مې راوستله. نو اوس به هم چا ته ورشم چې خبرې سره وکړم. تا ته به دا څه وه چې ستا نوم څه شي دی؟ نو سیف رحمان ته به ما ته وایي چې په کوم صنف کې یې؟ په الکترون کې دې کوم مضمون خوښېږي؟ څلور آسماني کتابونه، الله جل جلاله په اړه معلومات. داسې نه ښه اوس به څه وایي؟ څلور آسماني کتابونه. څلور آسماني کتابونه: اول تورات پر موسی علیه السلام، دویم زبور پر داود علیه السلام، دریم انجیل پر عیسی علیه السلام، څلورم قرآن کریم پر حضرت محمد علیه السلام. نو اوس به څوک چک چک در باندې وکړي؟ چک چک ډېر ښه. نو ستاسو نوم؟ زما نوم جلیل. نو جلیل خان څنګه یې؟ ښه. زه څنګه یم؟ ته ښه. نو سم وکړې. نو ته اوس ما څه شی وایې؟ څلور آسماني کتابونه څلور آسماني کتابونه او د اسلام پنځه بناوې. اسلام پنځه بناوې څه؟ اسلام پنځه بناوې: اوله کلمه، دوهم مونځ، دریم روژه، څلورم زکات، پنځم حج. آفرین. نو ستاسو ښه مننه. ستاسو مننه. ډېر ښه. نو ګلالي ماشومانو سم راځئ بله ترانه مو هم ثبت کړې ده، هغه ترانه سره وګورئ بیا هم پاتې شئ، خپرونه ادامه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. ښکلی ماشوم زه ښکلی ماشوم یمه، هر چاته معلوم یمه، نه کوم جنګونه زه یمه درسونه زه په ادب راځم، زه چې در مکتب راځم، موره ته دعا کوي ډېر فکر په ما کوي، زه ورته کوم احترام کوم. نو ګلالي ماشومان په خیر راغلاست. په دې هیله یم چې ترانه مو کتلې وي، د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. یو بل نانې مو نانې مېلمه هم سره ستا چې نوم یې څه شي دی؟ زه فکر کوم یوسف دی. نو یوسف ستاسو نوم څه شي دی؟ یوسف. ښه. نو ستا خندا یې زده ده؟ ته وخانده. ښه. نو د یوسف خندا یې زده وه. نو ګلالي ماشومانو زه فکر کوم ستاسو به هم خندا یې زده وي. نو اوس کومه برخه د یوسف وه؟ یوسف دی. ښه. د یوسف برخه ده؟ سمه ده. نو ګلالي ماشومان راځئ د مېلمنو برخه سره ګورئ، بیا هم پاتې شئ، خپرونه ادامه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ښایسته ګلالي ماشومانو بیا هم په خیر غلاصل هي خصوصي ښوونځي ته راغلي او په دې ښوونځي کې مو د وړکتون د ماشومانو سره خپرونه ثبت کړې ده. نو دا چې څوک دي څنګه دي او چې شکي چې دلته راغلي دي دا به د دوی څخه وپوښتو. شنو ستاسو نوم؟ حفیظ الله. حفیظ الله په زور خبرې کوه سمه ده؟ نو ته به اوس ماته وایې چې په کوم صنف کې په وړکتون کې ډېر ښه. په وړکتون کې څه شي زده کړي تر دا مهاله پورې؟ اي بي سي ډي زده کړي ته یې ماته ووایه. A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z. آفرین چک پر وکړئ. ډېر ښه. نو حفیظ الله ته به اوس ماته وایې چې بل څه زده کړي دي؟ څلور آسماني کتابونه مې زده کړي. او نو ولې ته نه وایې؟ څلور آسماني کتابونه راته وایه. څلور آسماني کتابونه: اول تورات موسی علیه السلام، دویم زبور داود علیه السلام، دریم انجیل موسی علیه السلام، څلورم عیسی علیه السلام، څلورم قرآن کریم حضرت محمد. ډېر ښه. نو ته اوس ماته وایې دی ستا هم صنفي دی؟ ته د درس نه شي که دی تا درس نه شي؟ او شابوش. نو ته به اوس ماته وایې چې د کور په کارونو کې د مور پلار سره مرسته کوې؟ چې څه سره کوې؟ شیان ته وړم. شیان ډېر چې ډېر ښه. نو غواړې په هندسه څخه جوړ سي؟ انجینر څخه جوړ سي. نو چې انجینر سي د خیر سره اول به څه شي جوړ کړي؟ اول خونې. ولې؟ خونې. ښه. په دې هیله چې په آینده کې چې انجینر څخه جوړ سي خپل هېوادوال ته خونې جوړ کړي. نو اوس به چا سره خبرې وکړم؟ چې ستا نوم څه شي دی؟ مصور. څه شي؟ مصور. او مصور دی. شنو مصور ته په کوم صنف کې؟ په وړکتون کې. په وړکتون کې. شنو په وړکتون کې څه زده کړي دي؟ څلور آسماني کتابونه مې زده کړي دي: اسلام، پنځه بناوې، دفتې، ورځ. لاسونه دې چیرې دي؟ ودې بیا ښه. نو تا په وړکتون کې څه زده کړي؟ ما ستا لاسه فکر څو بېرېدلم. په وړکتون کې تا ما څه زده کړي دي؟ څلور آسماني کتابونه د اسلام، پنځه بناوې او د هفتې نومونه. د هفتې نومونه زده کړي دي؟ د هفتې که د میاشتو؟ د میاشتو. مهرباني. شروع یې کړه. ته بیا وایه د هفتې د میاشتې نومونه ته وایه. د میاشتې نومونه: ساتردې، شنبه. دا خو د ورځو معنی ښه پروا نه کړي هغه راته وایه. سټرډې. ساتردې، شنبه. سنډې، یکشنبه. منډې، دوشنبه. ټیوزډې، سهشنبه. وینسډې، چهارشنبه. ترسډې، پنجشنبه. فرایډې، جمعه. آفرین. او اوس به د میاشتو نومونه ته وایه. جنوري، فبرवरी، مارچ، اپریل، مې، جون، جولای، اګست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر. جولای. شافن چک چک پر وکړئ. ډېر ښه. او ته به اوس ماته وایې چې د کور په کارونو کې د مور پلار سره مرسته کوې او که نه؟ ونې ورسره کوې؟ کوې. ښه. کوم کارونه ورسره کوې؟ ځان زه ټولوم. ښه. آفرین. میدان هم پاک. ډېر ښه. نو ته به اوس ماته وایې غواړې په هندسه څخه جوړ سي؟ انجینر. انجینر څخه جوړ سي. تاسو هم د څه شي انجینر؟ د خونې. یا د خونې جوړې که بل شي جوړې؟ څه شي جوړې؟ د هغه جوړوم. همشیره په یاد خو څه شي جوړوې؟ خونه جوړوې؟ بل څه شي جوړوې؟ خونه خو اسانه ده. کور جوړوې. او نو ګلالي ماشومان په دې هیله یو چې په راتلونکي کې ورڅخه ښه انجینر جوړ سي او خپل هېوادوال ته خدمت وکړي. مننه. ښه ستاسو نوم؟ ارمغان. ارمغان ده. دا خو زه خبره ما دې څخه پوښتله. ښه ارمغان ستاسو نوم څه شي دی؟ ارمغان. زه خبره یم چې ارمغان دی. نوم دې څه شي دی؟ ارمغان دی. او شنو اوس ماته ارمغان وایي چې دا نوم چا پرېښی دی؟ او ستا مور دې باندې څنګه ښایسته نوم دی. نو ارمغان څه معنا لري؟ ارمغان څه معنا لري؟ ښه. راتلونکي چې موږ راشو بیا به ته موږ ته وایې چې ارمغان څه معنا لري. سمه ده؟ نو اوس به ته ماته وایې ارمغان څنګه سخت نوم دی چې په خپرونو کې څه ته وایې؟
فکر کوم نه نوي نومانه ته وایه و د الله جل نه نوي نومانه ته وایه په زور یې راته وایه الله جل جلاله څلور آسماني کتابونه به اوس راته وایي سمه ده ښه الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحیم الله جل جلاله یو شریک نه لري موږ ټول الله جل جلاله بندګان مځکه اسمانونه او نور ټول شیان الله جل جلاله پیدا کړي دي شاباش نور ټول شیان لکه څه شي نور ټول شیان لکه څه شي غرونه ډبرې او داسې نور شیان وه نو اوس په ماتو غوړ پنډکسر څخه جوړ سي او ټول خو نه انجینر کېږي د غوړ پنډکس څخه جوړ سي معلم څخه جوړ سي د کوم مضمون د کوم مضمون اول ښه د کوم مضمون د کوم مضمون پښتو ریاضي قرآن کریم څه شي ریاضي څنګه سخته ده څنګه بدرنګه مضمون دی سمه ده نو په دې هیلې ګلالي ماشومانو چې په راتلونکي کې د ریاضي استادو څخه جوړ سي خپل هېواد باید خدمت وکړي نو ارمغان ټول توبر څه شي دي مو دې کتل ډېر ښه نو اوس به هموار څه ودې ته شنه ستاسو نوم عایشه شنه عایشې ستاسو نوم څه دي عایشه ښه عایشه ده نو اوس ماته عایشه جان وایي چې په کوم صنف کې ده اول صنف کې ډېر ښه په اول صنف کې د کوم مضمون خوښېږي انګلیسي انګلیسي د خوښېږي انګلیسي سخته ده که اسانه اسانه ده نو اوس به ته زه ستاسو په انګلیسي کې پوښتنه کوم جواب یې راکولی شې نسخ وکړم هغه سمه ده نه نسخ کوم نو ته اوس موږ ته وایي خپل انتیسات راوړه عاد راوړه ده یا عاد څه شي د مور پلار شعر مهرباني د مور پلار شعر مور پاکه اوبه د کاسه کلمه ده په اورېدلو انسان سکون او علامتن پخله کړي موږ باید د مور پلار احترام په داسې کار ونه کړو چې موږ مور پلار ناراغه سي چې موږ مور پلار ناراغه سي الله جل جلاله ناراغه سي که ناراضه سي ناراضه سي و نو ته اوس ماته وایې چې ته خو خپل مور پلار څه شي کوې نه ناراضه کوې نه ناراضي څه ته وایي خوابدیات خو به نه وایي وایي ښه نو ته اوس موږ ته وایي غوړ پنډکسر څخه جوړ سي ډاکټر د څه ډاکټر غاښونه یا د غاښو خو دې د تویل بل شي راته وایه د دواو د دواو یا بل شي دواو ډاکټر خوند کوي پیچکاري نه وړي پیچکاري تا ته لګي څه شي دواو د دواو سمه ده اول ستا غاښونه په درکاږ نو ګلالي ماشومان په دې هیلې چې په راتلونکي کې ورڅخه ښه د غاښو ډاکټر جوړ سي خپل هېوادوال خدمت وکړي شنو ستاسو څخه مننه دا ښایسته باغ مو کتلي او د خوښ وړ مو ګرځېدلي او درځي د خپرونې پر پلور نو ګلالي ماشومانو په دې هیله یم چې د مېلمنو برخه مو کتلې وه اکن ډېر ښایسته برخه وه نو خود به ښایسته ما ثبت کړې وه او بله برخه به نن څه شي برخه وي بله برخه به وي د ممتاز د کوم برخه ده نو راځئ ګلالي ماشومان د ممتاز د کوم برخه هم سره ګوري بیا هم پاتې خپرونه ادامه ده ګلالي ماشومانو بیا په خیر لاس اوس هم صالحي خصوصي ښوونځي ته راغلي یو او د مرسل خپرونې د مېلمنو برخه مو ثبت کړې ده دا چې دوانې مېلمانه سره ناست نو دوی څخه به پوښتنې وکړو خبرې به ورسره وکړو نو اول به چا سره خبرې وکړو ودې نه ویل چې دې ته د دې سره ستا سره یې کوو ښه نو ستا نوم څه شي دی محمد مدثر مدثره څنګه یې ښه یم زه څنګه یم ښه یم زه ښه شه یم اوه ښه نو ته اوس ماته وایې چې په کوم صنف کې اول ډېر ښه په اول صنف کې څه زده کړي د اسلام 5 بناوې او دوه کلمې بیا بریالی او پښتو کتاب ښه ډېر ښه نو ته اوس ماته د اسلام 5 بناوې ووایه د اسلام 5 بناوې اوله کلمه دوهم مونځ درېیم روژه څلورم زکات پنځم حج آفرین په دې 5 بناوو کې تا کومې وه سرته رسولې ده
اوله څه شي وه؟ اوله کلمه. ستا کلمه شریفې زده ده؟ کلمې مې زده دي 2 دانې، هغه مې نه دي زده. سمه ده. ته اوس ما ته وایې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دغه اوله کلمه ده وه؟ یا دا دوامه ده. سمه ده، دومه ده. ته اوس ما ته وایې چې په خپلونه کې بل څه ته وایې؟ دغه ته وایم الفبا. الفبا ما ته وایې، ب بریالۍ ته وایې؟ الف مته اسمان، دا اسمان دی، اسمان ستوري لري. ما ته ب بریالۍ ویلي. بریالۍ کباب خوري، بابا هم کباب خوري. ډېر ښه. نو ته به ما ته وایې ګوره د مخ د کباب نه یې غذار شوی یا نه. ډېر ښه. نو اوس به ولاړ ستا د خوښې ناخوښې برخې ته. سمه ده؟ ته پنچې زده کړه. ته اوس ما ته وایې چې په رنګو کې د کوم رنګ خوښېږي؟ زرغون. زرغون څنګه ښایسته رنګ دی؟ ستا زرغون رنګ خوښېږي؟ زرغون څه معنا لري زرغون رنګ؟ هغې څه معنا لري؟ هغې څه معنا لري؟ او په خوړو کې کوم خواړه خوښېږي؟ په خوړو کې د کوم خواړه خوښېږي؟ دغه مې خوښېږي، کباب. کباب مې خوښېږي؟ ښه، ډېر ښه. او په لوبې کې د کومې لوبې خوښېږي؟ اناګۍ مې خوښېږي. اناګۍ خوښېږي؟ ښه شوره منو. اناګۍ او اناګۍ چا سره کوې په کور کې؟ خپل د ورور سره کوم. خپل د ورور سره کوې. ته ښه وکوې که هغه ښه وکوي؟ هغه ښه وکوي. په کرکټ او فوټبال کې د کوم بازي خوښېږي؟ کرکټ. کرکټ ته خوښېږي. شنو څومره پوښتنې څخه وکړې؟ ښځه سوی خو نه یې؟ ښځه سوی خو نه یې؟ ښه، ډېر ښه. او غواړې په هندۍ کې څه جوړ شي؟ د غاښونو ډاکټر. په چیش کې د غاښونو ډاکټر؟ په هندۍ کې هو؟ ښه، ته آینده وایې؟ آینده کې. ښه. نو خدای دې کړي ګلالي ماشومان چې په آینده کې ښه د غاښونو ډاکټر څخه جوړ شي، خپل هېوادوال ته خدمت وکړي. د څنګه چا غاښونه ورکاږي؟ ورکاږي مې ګورم چې چیش پشکسته بالا بېرته هغې کښېږدوم. نو دا که پنجې پشکې کې وو بیا؟ نه و. ښه، ډېر ښه. ستاسو ښه مننه. نو ګلالي ماشومان اوس به هم څوک پاتې شول چې خبرې ورسره وکړم؟ ښه وایي، دغه پاتې شول. شنو ستاسو نوم؟ تقوا. ته څنګه شرمندوکې په زور خبرې وکړه. نو تقوا جانې په څوم صنف کې؟ په ولکتون. په ولکتون کې؟ ښه. په ولکتون کې څه شی زده کړي دي؟ ای بي سي دې زده کړې ده. ای بي سي څنګه سخته ده؟ ستا یې زده ده؟ زما نه ده زده. ته ماته ای بي سي وایه. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y زاینت. زاینت یا زاینت. چک چکی پر وکړه. ډېر ښه. ته اوس ماته وایې دا څنګه سخت و؟ تا څنګه زده کړله ای بي سي؟ ای بي سي دې څنګه زده کړله؟ د کتاب درایي دې زده کړه که دغسې کتاب؟ ډېر ښه. نو ته اوس ماته وایې چې په صنف کې څه نمره یې؟ غوندې نمره یې وه؟ ډېر ښه. او اوس به ولاړ ستا د خوښې ناخوښې برخې ته. په رنګو کې د کوم رنګ خوښېږي؟ تور. تور رنګ دې خوښېږي؟ تور څنګه ښایسته رنګ دی. او په خوړو کې د کوم خواړه خوښېږي؟ کباب خو دې نه خوښېږي؟ څه شی دې خوښېږي؟ او بریاني دې خوښېږي؟ یو چا خو به نقل یې درکړل. ډېر ښه. او په لوبې کې د کومې لوبې خوښېږي؟ کومې لوبې خوښېږي؟ کنچ خو دې نه خوښېږي؟ او پټې دنګ یا وه؟ او غواړې په هندۍ کې څه جوړ شي؟ معلم څخه جوړ شي. نو ګلالي ماشومان په دې هیله چې په هندۍ کې ورڅخه ښه معلمه جوړ شي، خپل هېوادوال ته خدمت وکړي. نو ګلالي ماشومان په دې هیله چې ورڅخه په راتلونکي کې دا ولسي به استاده جوړ شي، خپل هېوادوال ته خدمت وکړي. اوس هم د دې د خپرونې پر بل. نو په دې هیله یم چې د ممتاز زده کوونکو برخه مو کتلې وي او د خوشبال مو ګرځېدلې وي. واقعا نجلۍ که بااستعداده زده کوونکې وه. نو اوس فکر کوم ما سره یو څوک ولاړ دي، خو وینم یې نه چې کومې خوا ته دي.
او حبیب الرحمن سره ولاړ دي. نو حبیب الرحمن څنګه یې؟ ښه یم. لومړی سلامونه. نیکې هیلې ګرانو لیدونکو ته وړاندې کوم، پسې تاسو ته هیله ده چې ټول به ښه یاست. ښه. نو حبیب الرحمن چیرې وې تېره هفته؟ تېره هفته یعنې زه کابل کې وم. دوې هفتې تقریبا. نو کابل څخه څه شاته راوړل؟ کابل څخه مې ځان درته راوړي، یو څه واور مې هم درته راوړل. ښه. واور نو زه څه په کابل کې شاته راوړل؟ واور څوک څه به وایي، واور ډېر خلک ډېر استفاده کوي. مثلا نه واقعا استفاده نه کیانې داس نه. نو حبیب الرحمن کوم مکتب ته راغلی یې؟ صالحي خصوصي ښوونځي ته راغلي یو. واقعا ډېر تکړه او ښایسته زده کوونکي وو. ما چې کله وکتل دې مرکې ډېر تنکي وو، یعنې د وړکتون زده کوونکي وو. ډېر ښایستې خبرې او ډېر ښایسته جرأت یې درلودی. بله. او اوس کومه برخه ده؟ اوس هم تاسو د صالحي خصوصي ښوونځي د یو تکړه استاد سره د خپرونه ثبت کړې ده. راځئ ګلالي ماشومان اوس هم ورسره د مرسل خپرونې د استاد برخه وګوري، بیا هم پاتې اوس خپرونه ادامه ده. ګلالي ماشومان بیا هم په خیر غلاست. اوس هم د صالحي خصوصي ښوونځي او ښوونیز مرکز محترم استاد سره جند الله هلال سره په خپرونه کې میلمه دی. نو د ښوونځي اړوند معلومات ورڅخه پوښتو. نو استاد خپرونې ته دلته ښه راغلاست. مننه، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاست او ښه راغلاست. مننه. نو استاد که تاسو ته ووایاست د دې ښوونځي تاسیس کال څوم دی؟ دا ښوونځی تقریبا په 1486 کې تاسیس شوې ده، چې تقریبا اوس د شاګردانو تعداد 1.5 ته رسېږي، او چې په هغو کې تقریبا 80 تنه چې دي هغه نجونې دي او 90 تنه چې دي هغه هلکان دي. بله. او فیس څو دی؟ فیس په صنفو کې فرق شته چې د هغه څخه مثلا د وړکتونه څخه شروع بیا تر دریم صنفه پورې یو ډول فیس دی، د هغه څخه بیا د څلورمه څخه شروع بیا تر اوومه صنفه بل ډول فیس اخیستل کېږي، چې د وړکتونه څخه شروع تر دریمه صنفه پورې 2300 افغانۍ دي، او د څلورم صنف څخه بیا تر اوومه صنفه پورې تقریبا 2500 افغانۍ اخیستل کېږي. بله. د فیس څخه مطلب دا و چې تاسو خپل د هیوادوال سره چې اقتصادي کمزوري کومک ورسره کوئ او که نه؟ بلکل. دلې په دغه خصوصي ښوونځي کې د بنسټ د خوا هم شاګردان پیژندل شوي چې د بنسټ د خوا هم شاګردان شته، نیمه بنسټ هم پشکې کې دي او پوره فیس والا هم پشکې کې دي. ډېر ښه. او ښځینه زده کوونکي لري؟ بله. د وړکتون دپاره او د لومړۍ ټولګۍ دپاره موږ دلته 19 دغه لرو استادان چې دلې تدریس کوي. محترم استاد، هغه والدین څه پیغام لري چې دوی خپل اولادونه ښوونځي ته ناستوي؟ د والدینو څخه مو دا غوښتنه ده چې دوی خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي او د دوی راتلونکی ور جوړ کړي، ځکه علم یو داسې څه دی چې هغه د ټولو انسانانو لپاره ارزښت لري، ځکه دا یو داسې څه دي چې انسان څخه هېڅ وخت نه ځي او نه د انسان څخه هېڅ وخت. نو ټول والدینو څخه هم دا غوښتنه ده چې خپل اولادونه ښوونځي کې داخل کړي. چې ډېر ښه. مننه استاد. مننه ستاسو. ښه. نو ګلالي ماشومان په دې هیله چې دا ښایسته برخه مو کتلې اوس هم زه د خپرونې پر بل. نو ګلالي ماشومان په دې هیله یم چې د استاد خبرونه مو اورېدلي او د ښوونځي اړوند معلومات ترلاسه کړي وي. تر بله ښایستې خپلزاد الله رحمتي او زه هم حبیب الرحمن رحمتي تاسو خو جو خدمت از ریجو. بابای.